بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. درود الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي. شان نزول د سورة منافقون غا پرون منگا سنا س بیان کړو او ور سرا د درې قباحتونو ذکرم شو د منافقانو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ دی 5 نمبر آیاتنا د دوی څلورم قباحت شروع کیږي او بیا 9 نمبر آیات کې 5 قباحت ذکر کیږي او 6 نمبر آیات کې دا 8 نمبر آیات کې بیا 6 قباحت بیانېږي. دا درې قباحتونه نن د دې منافقانو او د دشمنانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اغه نن دې آیاتونو نا رومبه د منافقانو هغه خبره چې د هغه نه د قومیت بن را اوچتیږي فساد جوړیږي. والله حکم فرمایلو نبی علیہ السلام فرمایل اے صحابه دا خبره پرې دی پروندا خبره تاسو ته مخه تراغلا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته فرمایل ما بال دعوه الجاهلیه او به فرمایل دعوها فانها منتنه اسخا خبرې دي ګنده خبرې دي دینه قومیت د یو بل سره غریوان ته لاس وړل په قومي او ژبني لحاظ سره
اسلام د دینه منع فرمایلی ټیک دا الله فرمای وقبائل ما قبائل پیدا کړي قبیله می وګرځولې خلی تعارفو یو بل د پیژنګلو د پاره دانه چې تاسو په یو بل باندې بزان اوچت او اعلی غنئ اصل اوچتواله د انسان په قومیت کې نه دی بلکې اصل اوچتواله د انسان په تقوا کې دی څومره انسان چې د الله نه یریږي بد الله تعالی اکه تور دې ک سپین دې ک پښتون دې ک پنجابی دې ک فارسیوان دې ک عرب دې ک ازبک دې ک تاجک دې که هر جبه سره تعلق وي خو چې دی مزین په تقوا سره وي نو الله ته دا انسان ګران دی بلال حبشي رضی الله عنه درنګ نه تک تور دی د حبش لراغله مکی مکرمه ته چراتلو یو لزلی خرشو په غلامي یو باندې به خرڅیدو بل خرڅول لیکن کمال سره نو اصل چیز د انسان د پاراغا کامیابی په تقوا کې پرته ده نه په قومیت نو دلته د منافقانو زم ولې بیانېږي هغوی ترجیح ورکړه قومیت ته چې موږ انصار یو د مدني اوسیدونکي او تاسو مهاجر یې د مکې نه راغلي که مشریم زمونږی امامت بم زمونږی امارت بم زمونږی فیصلې بم زمونږی قضا بم زمونږی مونږ نه به تاسې تپوس کوئ دا مسله نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو دین او مسله بل مراوزی چې کله سره په قومیت کې وردن نشي نو به د خلینا ډیر منکرات راوزی دیو جنا الله جل جلاله د دې صورت نزول او فرمایلو او د هغه خلق زم بیان کو چې څوک زما د نبی صحابه وتا او زما پیغمبر ته په دسترګ باندې ګوري نو الله د هغه خلق زم بیانې دلته وس دا سلورم قباحت دی آیات ته ګوري واذا قيل لهم او کلا چوول شي دویتا تعالوا دا پکی بند کې شور راشي تاسو دا مسئلہ کلا راغلا وی هر کلا چې الله رب العالمین د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ تصدیق کو پرمی دا خبره کړي ویا چې درته کنه هر کلا چې د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ تصدیق شو چې ای زما حبیبا عبد الله ابن ابی ابن سلول دروغ وي او زید ابن ارقم رښتیا وي تصدیق شو کنه اوس منافق تخلق قرار اے عبد الله ابن ابی ابن سلول راشا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عفو غواړه سو غواړه عفو غواړه د دنم عفو غواړه او د زید ابن ارقم نه عفو غواړه ٹھیک ته زید ابن ارقم وړو کې یعنی عمران وړو کې دی خو د ایمان په رڼا خو دومره غټ دی چې انتهایی نشته صحابه ایمان صحت ته نه ګورو خو ظاهری طور سره هغه عمر کم دی نو کدنه معافی نه غواړي خیر دی د نبی علیہ السلام نه معافی وغواړه غلطه خبره دی کړې خبره دی غلطه کړې او زر راشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل جرم اعتراف وکړ اداره نه زیته وش بخنه ته نه وغواړه دې ظالم انکار وکړ سیو کو انکار وکړ وی ښا اول مراتویل چې په دې پیغمبر ایمان راوړه وره اول مراتویل چې په دې پیغمبر ایمان راوړه نو ما ایمان راوړ به مراتویل چې د ایمان لاندې اوس موږ کوا نو موږ به مشورو کو بیا مراتویل چې زکات ورکوا زکات هم ورکوم به مراتویل jihad ته jihad تم زم اوس په پیغمبر لور زم دا غنو بخنه غواړه نعوذ بالله من ذلک زب اوس پیغمبر ته ورزم دا غنو بخنه غواړه اس کله وې دا کار نه چې د انکار کو نو عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې د عبد الله ابن سلول زید لوی صحابي دی راغی
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تا ودرېدو. نو ما تاسو ته پرون خبره کړې وه، دی ورته ویل واوره پلاره قسم بالله چې د دې خولې نه دي دا الفاظ نه راوتلي چې پیغمبر معزز، د پیغمبر صحابه مهاجرین معزز، انصار معزز او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې د اقرار نه کړي. زما توره بستا د بدن په دننه حصہ کې داسې ګرځي لکه بدن رګونو کې چې وینه ګرځي دا ګرځي. معنا دا یو زید نه پرېد بس اقرار وکړه شابه بازار کو. یو خو به توري ته قتل، بل خو به خپل غیرت ته قتل. خو زویم خپل زوی دی. اخر دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پراغ پرېګی دا وای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یو قسم خوړلې تر سوچ دې شوندونه استاد به ادبی په استاد ادب کلمات نه وتلی والله کې پرېدا. نو هغه پوه شو چې اوس خو مې مشکل ده چې پرېدي. نو ویل نه 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 ما خدا سي نه دی ویلي، پیغمبر معزز دی، صحابه معزز دي او ما تاسو نه دی ویلي، خدا بس اسه خطا بس وشو. نبی علیہ السلام مبارک تبسم کو مخه واړول. عبد الله ته پوګل اس کې خود راځه بچیا داغه الله وی هر کلا چې ویلې شي دی منافق تا عبد الله ابن ابي ابن سلول تا تعالوا راشي تاسو معفو غاړي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یستغفر لكم چې بخنه غاړي تاسو لرا رسول الله، رسول د الله درته بخنه غاړي. الکه پیغمبر علیہ السلام درته بخنه غاړي. بعضی بدبخت خلق وي یره ټول مړي دعا ته محتاج دي، حتی وی نبی علیہ السلام زموږ دعا ته محتاج دي. دا د کفر کلمه ده، دا د کفر کلمه ده چې چا د خوري راسي اوتل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ بخنه ته زموږ دعا ته وريات ساتي. دسه د عقیدی سیلاب را روان دي، پس ګوړه کې د زهر درکې داسې خلق داسې خبره کوي چې دا په ځای کې خبره وکي چې ویره ټول مړي. معنا دا چې پیغمبر مړ دی، هغه زموږ دعا ته محتاج دی. حال دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وای اے نبی چې کوم خلق راشي او تانا زمانه مغفرت غواړي ستا په جبه باندې، نو اے نبی ستا د جبه نه به زمو معاف کما. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ریاض ساتي کله چې عقیده خراب وي کنه به دخرینه ارس راوځي. نو دی وجه غوړي خبره ته ډېر ګوري. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات خو پرېدا صحابه ته مون بخر نشو. صحابه خو الله بخلی دي ګوره هغه ته لیبل ملاو دي رضی الله عنهم ورضوا عنه. خبره ختم شو، رضا بس حاصله ده. خدای وي دا زما د خوانه فقط لیبل د مغفرت باندې ما تراغلی دي، زما د محبوب په مخ مبارک باندې سترګې مبارک لګیدلی. فلهذا دا سترګې چې زما د محبوب په مخ مبارک لګیدلی او په دې جبه باندې پاغه باندې د ایمان اقرار شوه دي، نو الله وی دوی سره زما حساب کتاب ختم دی، بغیر حساب الله بخي. نو بخنه د نبی د پاره دا بعض خلق بیا د بلګي او دې سره ایمان زی، دې سره نکاح ختمي کی باطلېږي چې ته پیغمبرم زمونږ دعا ته محتاج. ته څه د غلو ټکرای، ته خو بے انتهایی ګندای. ته بچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته موږ د نبی علیہ السلام شفاعت ته محتاج یو، موږ د نبی علیہ السلام شفاعت ته، موږ د نبی علیہ السلام رحم ته، موږ د نبی علیہ السلام کرم ته محتاج یو. دا عقیده ده. ها نګورئ چې کله منافقانو ته وویل شو چې راشي تاسو یستغفر لكم چې بخنه وغواړي تاسو لرا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو لو رؤوسهم نو تاو کړه دوی سرونه خپل، تاو کړل سرونه خپل د سوجنا د انکار او د تکبر د وجنه. وې دته وګوره، وې دته وګوره زبا وزم پیغمبر نام بخنه غواړ. لو رؤوسهم نو کاږي کړل سرونه خپل، ورایتهم او وینیت دوی
وینیت دوی لرا یسدونا چې من کیږي دراتلونا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ګوري چې دوی من کیږي معنا ناراضي ور ناراضي وهم مستكبرون او دوی تکبر کوونکي دي ځکه ناراضي تکبر خطرناک چیز دی خطرناک چیز دی سواء علیہم برابر د پدوی باندې الله و اے نبی صلی الله علیه وسلم سواء علیہم دا زجر او تخویف د منافقانو ته چې د دوی مغفرت نشي کېدی الله و اگر چې سید الکونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله مغفرت غواړي بیا د دوی مغفرت کیږي نه ولی الله وی اے نبی دا خو تا په ظاهر خله باندې دوکا کوي نو ته په ظاهری ایمان باندې دوکا شي زړه کې ایمان نشتا نستا بخنه ورته نه کو بس کته ورته دعا وغواړي معنا دی زړه هغه راز ما ته معلوم دی الله وی اس تا سره چل ول کوي لکه تا سره مینه نشتا نو چې لکه سره مینه نشتا نو الله وی زه ورته بخنه نه کوم یعنی د منافق دومره خطرناک مرحله ده سواء علیہم برابر د پدوی باندې استغفرت لهم کبخن غواړي ته دوی د پارا ام لم تستغفر لهم او کن غواړي بخنا دوی د پارا لن یغفر الله لهم هرگز بخنا نه کوي الله دوی ته ان الله لا يهدي القوم الفاسقين بیشک اللہ رب العالمین نکی ہدایت قوم فاسقان ہوتا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله دا پنځم قباحت ته د منافقان هم الذين يقولون لا تنفقون لا تنفقوا دای پنځم قباحت ذکر کیږي چې دوی وایي صحابه باندې خرج مکوي دا منافقان سوي د پیغمبر په صحابه باندې خرچه مکوي دوی سره مالی تعاون مکوي دا مهاجرین به بیکورا خلق شي حاجت په نه پوره کیږي کورونه ته واپس والی باغونه ته واپس والی دا مهاجر به تنگ شي دانګي با دا به مدینه پریدي چې مدینه پریدي به زمونږ استاد خپل ریاست به خپل خوخه به چې څنګه ډازو اسه به ډازو دا بلار شي دا بلار شي بس موږ ته خبره کولاو شي د دې قائل سوګو رئیس المنافقین عبد الله ابن ابي ابن سلول دا خبره هغه کړه چې لاړی دالر کوي دی خلق باندې مال خرج کول دولت خرج کول دا ضایع کول دي د مال مدا په بند کړي مالونه ور باندې بند کړي چې مالونه ور باندې بند کړل دوی به خود به مدینه پریدي هم الذين دا منافقان هغه خلق دې یقولون چې وای دوی لا تنفقوا مکوي نفقه مکوي خرچ تاسو پاغه چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره دي یعنی کم چې د پیغمبر صحابه دي پاغوي مال دای ملګری دي نو چې دې ملګرو باندې تاسو مال دولت نفقه بند کړي نو دوی به تلار شي پیغمبر به आवाज پاتې شي چې کله आवाज پاتې شو تاسو له محتاج شي نو چې تاسو له محتاج شو به چې ست تاسو یې هغه بکیږي منافق داسې مورچې نه ډس کوي ها منافق ډېر لري سوچ خو الله پاک خپل ګړان ګراو غرزي به دی بویل مکوي تاسو نفقه پاغه چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره دي داغه په خوا کې دي حتا ينفدوا ولی چې ټول خوارشي د نبی علیہ السلام نه تر دې چې خوارشي ټول چې مال به بن شو خواره بشي الله جل جلاله سخله جواب ولله خزائن السماوات والارض خاص الله لردي خزانه د اسمانونو او د زمکه تاسو رسېدي خبيثه تبا چاله سور انسان چاله هیڅ نشي ورکول سچ ورکي الله جل جلاله ورکي ستا مال او دولت خو الله به درنوالي به تش میلو ګرځي ډیر داسې زمونږ د وخت
پسترګو کې راغلل چې انتهایی غریبانانو ډیر شتوت الله ورکړ او موږ ولیدل چې ډیر مالدار ترین انسانانو خو داسې وخت پر راغی چې خواران د خپل ګاډي د خرچي پیدا کولو پیسې نه لري. دولت د چا نه دی، مال د چا نه دی، حکومت د چا نه دی، منصب د چا نه دی، دا زی یو سیز دی چې انسان. یو حدیث را آیا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک صحابه ته فرمایل درې ورونه دي. څو ورونه دي؟ درې ورونه دي. یو ورور دی، ورور وته وای زمړ کېږم ته به ما سره کوم ځای پورې ارور وته ورور مخه پکېږه مرګ حق دی، که مرګ راغی کفن به دې وکم، دفن به دې وکم، دعا به درته وغواړم، قبر کې به د مسلمانانو په شکل باندې خښ کم. وی بیا به درنه راځم. بل ورور دی، درې ورونه دي، بل ورور نه تاسو ته به ما سره سکی. هغه ورته ویل زه به تا سره ستا د اخري ژوند پورې چې ته سترګې غړېږي ستا سره یې که سترګې دې پټې شوې تا نه به زه جدا یم. درېیم ورور نه تپوس وکړو ته به څه کې؟ وایي زه به در سره دلته م یم، ځنکدن کې به هم در سره یم، قبر کې به هم در سره یم، حتی چې د حشر میدان ته ځي زه به در سره یم. خو چې جنت ته مې دننه کړي هلته دې بیا کار خپل دی. نبی علیہ السلام ویل کوم ورور ښه دی درې وکړي؟ صحابه وفرمایل دغه ورور ښه دی د اخري چې د دې ځای نه واله تر قبره پورې سړي سره او بیا حشر میدان کې. نبی علیہ السلام ویل دا ډومبی ورور دا ظاهري ورور دی، د مور او د پلار زوی دی. دا دویم ورور اولاد دی او ښځه ده، خاص کر ښځه ده. ښځه چې سړی چې مړ شي د ښځې را انقطاع راشي، بس ختم شو دا ښځه، دا به اوس په عدت کې اوسېږي، دا قبر ته نشي تللی. نو ما خبره چې سترګې پټې شوې نه لاس وروړی شي ښځه نه یې لامبولی شي، خپله ښځه خپل خاوند نشي لامبولی چې کله مړ شو. نو د سترګو د غړېدو پورې ستا ښځه نو دا یو. او درېیم ورور عمل دی، دا عمل صالح دی، دلته به هم در سره یم، قبر کې به هم در سره یم، حشر کې به هم در سره یم، حتی د جنت دروازې له به دې بوځم چې دا ستا جنت دی او زه په مخه دې ښه ته به جنت ته لاړ شي. نبی علیہ السلام دا د انسان عمل دی. نو په ایمان یې وایي د دې ورور نه بس دغه ښځې دا موږ ته حلال او مردار او ګنده را پیدا کوو، دا بس به زمونږ د سترګو د غړېدو پورې زمونږ ښځې او دا دنیا والا ورور. او اوس خوازي مړونه همدغه شی دی صاحب، اکثر ورونه همدغه وي چې که څه مال در سره میلاویږي ورولي در سره لګېږي په تندر دې نه لګوي، نو بما اوس پیره دی. الله دې رحم وکړي بس. نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د درې واړو کې دا درېیم ورور ډېر ښه دی. نو خزانې الله سره دي، که د اسمانونو دي که د ځمکې دي. ته پیغمبر له بسور کې او صحابه له بسور کې دا ته چې ورکې دا در باندې د الله فضل دی چې استعمال الله قبول کو. او چې د نبی علیہ السلام او د صحابو نه د چا مال د خرچي بنديږي دا سپیره دی که بختور دی؟ دا خو سپیره دی، تباہ او برباد دی. چې د چا مال په ښځه کې ولګېږي، مدرسه کې ولګېږي، جومات کې ولګېږي، علماو باندې طلباو باندې دا ښه مال دی. چې په ډم ډلچو باندې موبایلونو باندې په ګنده سیزونو باندې ولګېږي نو دا حرام مال دی، په حرام لاړ. هم الذين يقولون دا منافقان هغه دي یقولون چې وایي دوی لا تنفقوا مکوي نفقا خرچ علی من عند رسول الله فاغه صحابه باندې چې د نبی علیہ السلام د پاره دي داغي د پاره خدمت کی لګوي حتا ينفضوا تر دې چې ټول خواره وارشي. ولله خزائن السماوات والارض او خاص الله لرا جل جلاله اغیر را خزانی د اسمانونو د زمکې دي. ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقان نه پوهیږي. یقولون لئن رجعنا الى المدینه داش پغم قباحت دی. وای دوی چې مونږه مدینه منورې ته لاړو، دا غوې ناوا چې په دې باندې زوی
مړی ته لاس ور واچولو. دا د عبد الله ابن ابی ابن سلول خبره وا. وای نور ته هر کله چې مونږ لاړ شو مدینه منوره ته، وای دوی چې مونږه مدینه منوره ته لاړو مونږ معززین یو او دا مهاجرین ذلیل خلق دي، نعوذ بالله من ذلک. چې کله مدینه ته ورسونو مونږ با دوی د مدینه نه وباسو. د دې قائل څوک دی؟ ابن ابی ابن سلول، دغه منافق به د دې قائل هم دی. مونږه چې لاړو دا مهاجرین به وباسو، دا به ختم. نو الله جل جلاله فرمای یقولون وایدا منافقان لئن رجعنا الى المدینه، کچری واپس مونږه مدینه منوره ته. دا منافقان وي، مشران کشران ته وي. لا یخرجن الاعز، نو خامخاب اباسی بعزت من خلق چالرا الازل ذلیل خلق لرا. مونږه کلاړو دا ذلیل خلق به وباسو. مشریار سبا زمونږ شي. ها مشری د خدای په غم مخته کا. دا سم مشری دا ایمان در نه لاړ، جنت در نه لاړو، سرداری کونین در نه لاړو، بدبخته. ولله العزت ولرسوله، خاص الله لره عزت چاله چوغړ. دا ټول جهان والا خلق راجم شي موږ دا سړی ذلیل کو. الله تبسم کی دا څه بدبخت دی. دله ما عزت ورکړې ته ذلیل کولې شي. یره چې موږ ټول د خلاف جنډي پوښتنه تورې جنډي لگاو، احتجاج کو چې دا موږ ذلیل غنو. خدای وي تاسو به ذلیل کوم، خدا ذلیل کولې نشي. دله ما عزت ورکړ، خدای چې چاله عزت ورکړي. ولرسوله او داغه عزت د هغه چا خپل پیغمبر د خوانه چې معزز وګرځي صحابه. وللمؤمنین او داغه رسول لرا او د مؤمنانو لرا. ولکن المنافقین لا يعلمون، لیکن منافقان نه پويږي. ځکه دا خبره کوي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والاو. دا په اخر د صورت کې مؤمنانو ته د جهاد او د جهاد کې د الله جل جلاله درکړې مال لګول مبارکي خطاب کوي. الله ترغیب ورکوي چې الله وي د خپل مال په مجاهدینو ولګوي. یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والاو. لا تلهکم اموالکم، غافل د نکړي تاسو لره مالونه استاسو. ولا اولادکم، او نه اولاد استاسو. عن ذکر الله، د ذکر د الله نه. ومن يفعل ذلك، هر چا چې وکړو دا کارونه، فاولئک هم الخاسرون، هم دوی تاوانیان دي. الله وي وانفقوا مما رزقناکم، او خرج کوي تاسو د هغه مالنا چې درکړې دې مونږ. الله وي تاسو ته من قبل مخکې د دینه د خپل مال ولګوي. الله وي ان یاتی احدکم الموت، چراشی یو دستاسو ته مرګ. الکه مرګ چې راځي دا غنه وړاندې سکول پکار بیرسو پته لګي. فیقول رب لولا اخرتنی، نبی بوای اے رب زما ولدی ورست نکړه مزه زبدي رست کړه وی. الله د مرګ وخت کې بچي وي سلا الی اجل قریب، نیټی نږدې پوری دی الله زرست کړه. یاره خدای شرک ټیم دی را کړه. بدازن کدن اخوا کا لګ می واپس کچ واپس جوړ شم کنه بس نعره تکبیر او اسلام زنده باد. ارس په مال په اسلام بیا لازم ہوگی بیا ما غسل. فاصدقا، نو صدقه به میکړې وې کله گله دی دنیا ته. واکم من الصالحین، او شوه بزد نیکانو نه. اے قاضی صاحب رحمت الله علیه استاد تفسیر رحمه الله مبارک به فرمایل وې دا خبره چې کوله وی الله ورته تاسو ما ته معلومه د لګانو تاسو دا اجر کول. تاسو مو قدر غلې وا، خمو قدر ته ملاو خو پیدم دیوانه غستا. اوس په غزوه کې موجود وي بني مستلق غزوه کې خطا سي وای التلار سترمو واپس چراره په لار کې فتنه جوړه. مهاجر او انصارم په جنگ واچو. بیا د خلینو داسې الفاظ وتل چې ابد د پاره جهنم ته ورسول. نو قاضي دی لولا اخرتنی الى اجل قریب، ولید خدای مونږ رستنو کو غنیټې نږدې پوري یعنی قیامت پورې بدل پر خودلې فاصدقا، نو صدقه به مو کړې. واکم من الصالحین، او بیا به مونږ ټول مجاهدین او نیکان خلق به. خدای پاک وی دا دروغ وي. ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، او هرگز نور استکی الله رب العالمین هیڅ نفس لرا اذا جاء
اجلها کلا چراش نیټه دا غي د مرګ والله خبير بما تعملون او الله خبر دے پاغه عملونو چې تاسو یې کوي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. الله کریم خدای زمونږ ناس ته قبول او منظور کړي. الله زمونږ د غلګ ناس ته خدای د ټولو ورځي او الله د ټولو عمر د ګناهونو کفاره وګرځي. رب کریم څومره دوستان الله د لره او نږدې راغلي الله په شمول د خیستو طالبانو علما او قرا او حضرات الله د ټولو حاضری قبول او منظور او فرمای. الله څوک چې زمونږ حلقې ته د عزت په نظر ګوري الله ته کورتا ته بچو ته ته اهل او عیال ته الله د عزت او د کرم په نظر باندې فرمای. رب العالمین خدای د شریرانو شر نه مو ساتي ظالمانو ظلم نه مو ساتي. الله د منافق د زړه د منافقت نه مو ساتي د منافق د شرارت نه مو ساتي د منافقینو د ذلت نه مو ساتي. ځکه چې منافق ارزو دا وی چې معزز انسان ذلیل کی الله مونږ د هر هغه ظالم هر هغه منافق هر هغه مدبر او ظالم انسان الله چې دا سوچ تا د دین نقصان وي الله دا غي د هر قسم شر نه محفوظ کی. الله چې هغه په هر شکل د اشکالو کې وي الله کریم خدایا زمونږ د جامعي الله زموږ په جن باندې عظیمه ترقی نصیب کی. الله زموږ مال اولاد قبول کی. اخر وخت مدا کلمه نصیب کی. لا اله الا الله محمد